چې کله یو سړی ته د غسل ضرورت ورپېښ شو یعنی فرض غسل راواخله په هغه کې خبره دا ده چې اول سړی کله غسل کوي نو پر سنت طریقه باندې غسل دا دی چې کله سړی ولاړ غسل خانې ته تر ټولو اول لاسونه پرېنځه د هغه څخه مع بعد راولاړ سه بیا کستا بدن لکه بیا د بید ډېر معافي سړی بولي وکړي بیا د هغه څخه مع بعد دی څه کوي نو دی هغه خپل مطلب ضرورت چې دی هغه پر کوي په دې اوبو باندې لکه ما وتا خپل لاسونه پرېنځو سترګې پرېنځو مخ پرېنځو پښې پرېنځو دغه مطلب دی د غسل څخه مخکې راولاړ سي لکه عام طور د اوداسه څخه مخکې موږ څه کوو صحیح سلو نو دا راولاړ بسي لاسونه پرېنځه بیا راولاړ سه مطلب هغه چې کوم د اوداسه څخه مخکې څه کول پکار دی هغه سړی وکړي بیا د هغه څخه مع بعد پر بدن باندې وګوري چې دا سنیز ما بدن نجس نه پلید نه خراب نه هغه پرېنځه بیا راولاړ سه څه چم وکړه په خلو وګرځوه په پزو وګرځوه سنت طریقه دا د اودس وکړه داسې اودس وکړه لکه چې څنګه ما وتا لمانځه ته اودس کوو چې اوس ما وتا لاسونه پرېنځول هغه د اوداسه څخه مخکې چې ما وتا کوم ضروري مسله د هغه مې خپله کړله بیا پر بدن باندې وګوره چې زما ستا بدن خراب نه وي هغه مې پرېنځوئ نو اوس راولاړ سه داسې اودس وکړه لکه د لمانځه چې اودس دې وکړي په اوداسه څخه مع بعد بیا راولاړ سه پر خپل بدن باندې اوبه واچوه یو واره اوبه اچول ټول بدن نودول دا فرض دی بیا دوه او درې واره خاص کر دا سنت دی که اوبه لږ وي بیا دوه واره پر ځان باندې اوبه چې دي هغه واچول اوس په دې کې ما درته ویل د غسل فرض چې سلو په خلو اوبه ګرځول په پزو اوبه ګرځول پر ټول بدن باندې اوبه اچول دا غسل صحیح سو اوس په دې کې یوه بله مسله شته مسله دغه ده چې ما او تا کله غسل کوو نو په خوله باندې چې ما او تا اوبه ګرځوو دا غرغړه چې کومه بولي دا ضروري ده که یا علما فرمایي که چیرې ستا روزه وه بیا په خوله باندې داسې اوبه مه ګرځوه چې ته غرغړه وکړې یا په پزه باندې داسې اوبه کش کړې چې هغه ستا دماغ ته ورسېږي ولې په هغه باندې روزه ماتېږي نو لهذا په غسل کې دا غرغړه کول غرغړه چې کومه بلل کېږي دا ضروري و لازمي نه ده ها که چیرې بغیر د روزې وي روزه دې نه وه بیا سنت طریقه دا ده ښه په خوله باندې اوبه وګرځوه بیا هغه غرغړه چې کومه بولي هغه وکړه په پزه باندې داسې اوبه کش کړه چې تا ته تکلیف نسي جوړ ستا هغه دماغ ته تکلیف پریشاني جوړه نسي لیکن ټوله پزه چې د هغه نه اودس اوس په اوداسه کې په خولو په پزه باندې که دې اوبه ونه ګرځولې ستا اودس صحیح کېږي صحیح سو په غسل کې کدي په خلو بنو ګرځولې یا په پزو بنو ګرځولې بیا ستا چې څه کېږي ستا غسل نه صحیح کېږي په غسل کې په خلو او پزو ګرځول دا فرض دی او په اوداسه کې دا سنت دی په سنت باندې چې کله یو شی پاتې سو هغه زما او ستا اوداسه کې سنت پاتې سو اوداسه صحیح کېږي په غسل کې سنت پاتې سو او غسل صحیح کېږي په لمانځه کې سنت پاتې سو لمن صحیح کېږي خو لیکن د محمد رسول الله مبارک لاره چې کومه دغه پرېږدو نه صحیح سو لاسونه پرېنځل بیا راولاړ مطلب دا اوداسه څخه مخکې څه کول پکار دی هغه تورې ووایي زما دپاره مناسبه نه ده زه داسې تورې ویلی نسم چې هغه زموږ خویندې زموږ لوڼې بیان اوري بیا د هغه څخه مع بعد بدن وګوره بدن خو به دې خراب نه وي هغه پرېنځه بیا راولاړ څه داسې اودس وکړه لکه چې څنګه د لمانځه دپاره یې کوې بیا راولاړ څه 3 واره پر ځان باندې اوبه چې دي هغه واچوه دا ستا غسل کامل سو او که بیا چیرې داسې وي چې ته په اوبو کې ولاړ وې دغه د غسلخانې اوبه جمع کېدې دا ستا پښې په اوبو کې وې بیا چې کله رالیرې سولې علیحده پښې چې دي هغه پرېنځه دا پخوا په کچه غسلخانو کې دا ترتیب و اوس خو عام طور چې دا خبره ده هم نه او نه مطلب داسې اوس ډېر کم سته کوي نو د هغو دپاره دغه خبره ده